الرحمن الرحیم نه بیا مدثر یم د 10م ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د 10م ټولګي برقي فزیک کوم فصل چې و الکتریک کرنټ اړوند چې و هغه فصل مو پای ته ورسوی. راځو نن د 10م ټولګي برقي فزیک 21م لوست کې موږ د 10م ټولګي آخري فصل الکترومګنیټیزم یا الکترومقناطیس را شروع کوو چې په دې فصل کې موږ د الکتریک کرنټ او د مګنیټیزم ترمنځ رابطه وایو یا ریلیشن وایو چې دوی دوه په خپل منځ کې څه اړیکه سره لري، څه ریلیشن لري. راځو په دغه فصل کې موږ پر دغه ټولو موضوعاتو باندې بحث کوو. د دې الکترومګنیټیزم اړوند چې کوم موضوعات دي په مکمل ډول سره همغه موضوعات زده کوو. د 10م ټولګي برقي فزیک 21م لوست. په ننني لیکچر کې به موږ د الکترومقناطیس یا د الکترومګنیټیزم څو موضوعاتو باندې بحث کوو چې د هغوی د جملې څخه لومړی چې دی هغه آرسټیډ اکسپریمنټ دی چې آرسټیډ کوم اکسپریمنټ کړی و. آرسټیډ چې دی دا پخپله یو عالم دی سړی دی، د کومه تجربه کړې وه چې د هغې تجربې پر اساس باندې د الکترومګنیټیزم دغه کنسپټ رامنځته سو. همدارنګه موږ به میګنیټیک فیلډ او همدارنګه د دې ترڅنګ میګنیټیک فیلډ لاینز باندې به بحث وکړو او د دې ترڅنګ به د میګنیټیک فیلډز لاینز ووایو او د هغه ترڅنګ به د دې پراپرټیز یا ځانګړتیاوې یا خاصیتونه چې دي پر هغه باندې به په نننۍ ویډیو کې بحث وکړو. راځو الکترومګنیټیزم لومړی د آرسټیډز اکسپریمنټ څخه را شروع کوو چې آرسټیډز په خپل څه ډول تجربه یې کړې وه او په دې تجربه کې څه شي د دې تجربې په نتیجه کې څه شي رامنځته سوله یا د فزیک په نړۍ کې کوم نوی څه رامنځته سو، کوم نوی نظر د خپور کړي، د چیش په اړه یې خپور کړي. راځو په د آرسټیډز اکسپریمنټ په جریان کې زده کوو. لومړی که چیرې موږ آرسټیډز ته راسو نو داسې ویلی سو چې آرسټیډ دی چې دی هانس کریستین آرسټیډ د ده نوم دی. دا د 19مې پیړۍ یو له مشهورو یا هم داسې ویلی سو چې یو له هغه عالمانو څخه و چې په 19مه پیړۍ کې دوی زیاتې تجربې کړې وې او په 19مه پیړۍ کې د دغه عالم چې دی یا دغه ساینټیسټ چې دی دا یو له مشهورو یا هم په اصطلاح مخورو چې شي څخه و عالمانو څخه و د ساینس په دنیا کې. آرسټیډ چې و د یو تجربه کوله چې په دې تجربې په جریان کې د دې تجربې په جریان کې د ده اکسیډنټلی دغه الکترومګنیټیزم کوم کنسپټ چې دی دا اکسیډنټلی د ده ورته فکر سو. ده داسې تجربه کوله چې د هغه په جریان کې به د برق څو وارې قطع کوئ بیا به بیرته مثلا په د سرکټ کې بیرته کنیکټوئ. داسې یو تجربه باندې دی اخته و. په 1820 میلادي کال کې د اکسیډنټلی معنی په ناڅاپه ډول سره د یو کیمپس نیډل چې و هغه ولیدله چې کله چې الکتریک کرنټ مثلا د دغه میټالیک وایر څخه یا د یو فلزي وایر څخه تیریدی نو په دغه وخت کې به د کیمپس دغه نیډل چې و یا دا ستنه چې و دا به څه رقم و، دا به ډیفلیکټډ سوله، دا به هغه کوم د دې ځای چې دی په هغه کې به تغییر راغلی یعنې پر دې باندې تاثیر کوي. د الکتریک کرنټ چې و پر دې باندې تاثیر کوي. دغه کیمپس چې و دا د میټالیک وایر سره نږدې پروت و. کله چې به ده دا برق وصل کړي هغه به دلته به څه شو په دې په نیډل کې به ډیفلیکشن رامنځته سو. د دې نیډل به څه په وسو مثلا به څرخېدی د خپل ځای څخه به بې ځایه سوه. بې ځای څخه مې هدف دا دی چې یعنې پر کوم پوزیشن چې دا وه د هغه پوزیشن څخه به دا څه رقم سوله به څرخېدله. کله چې به برق بیرته بند کړي دا به خپل عادي حالت ته راغله. په دغه وخت کې د آرسټیډ وچیش ته پام سو. د آرسټیډ دې ته پام سو چې په دغه د الکتریک کرنټ او د مګنیټیزم ترمنځ چې شي سته یوه رابطه سته. څنګه دغه آرسټیډ بیا هم د اکسپریمنټ یې څنګه کړی و راځم دلته په دې عکس کې تاسو ته یې وارې تشریح کوم. مثلا تاسو فرض کړئ چې د مثال په توګه سره دا چې شي دی دا یو موږ سرکټ ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې دوه ډوله سرکټونه لرو. یو چې دی هغه مثلا چې شي دی اوپن سرکټ دی، صحیح دی، دا ما تاسو ته مخکې ویلي وه. یو اوپن سرکټ دی چې په اوپن سرکټ کې همیشه کرنټ چې شوی کرنټ فلو نه کوي. په اوپن سرکټ کې کرنټ ګورئ دغه عکس کې چې تاسو ته کوم شکلونه او شیان ښکاره سوي دي
دغه ډایرکشنز د تشکاره شوي دي تاسو دغه په نظر کې منیسئ ښه ځکه چې د دې یو مکمل د آرسټیډ ایکسپریمنټ عکس مکمل ډول سره سرچ پر اساس باندې مې پیدا نه کړي نو ځکه البته سم عکس مې پیدا نه کړي نو ځکه مې دا عکس راواخیستی پر دې عکس یې تاسو ته درښیم نو تاسو ځکه دغه آی کوم دغه چې دی دا تاسو په نظر کې منیسئ د کرنټ د فلو چې تاسو ته درښولی دی ډایرکشن یې دغه تاسو په نظر کې منیسئ راځم اوپن سرکټ یو لرو او بل چې دی هغه کلوز سرکټ لرو اوس په دې عکس کې تاسو فرض کړئ چې دغه سرکټ چې دی دا لومړنی سرکټ دا اوپن سرکټ دی په دې کې د اورسټیډ دغه ایکسپریمنټ په جریان کې کله چې به سرکټ اوپن و معنا دلته د الکتریک کرنټ جریان نه و نو دغه ستنه چې وه دا به مثلا دا رقم وه صحیح دی کله چې به سرکټ کلوزډ سو د کمپس ستنه درښیم نیډل درښیم چې هغه د سرکټ ته نږدې پروت و کله چې به د سرکټ بیرته کلوز کړي یعنی بند وی کوي ترڅو د برېښنا جریان دلته شروع سي الکتریک کرنټ دلته شروع فلو وکړي الکتریک کرنټ چې به کله فلو وکړي د نیډل ستن به چې شو کوي اتوماتیک به د نیډل ستن په داسې حال کې چې دغه کمپس چې دا دغه سرکټ سره فقط نږدې پروت و داسې نه و چې دا مثلا د سره کنیکټ و یا بل شی نه فقط نږدې پروت و کله چې به د برېښنا جریان شروع سو د برېښنا د جریان پر اساس به د کمپس نیډل به چې شو کړي تغییر به وکړي هغه به بل ډایرکشن ته ولاړ ډیفلیکشن به پکې رامنځته سو دلته دی دې ته متوجه سو چې د کرنټ او د چی په منځ کې د کرنټ او د دلته په کمپس کې موږ تاسو خو پوهیږو چې په دې کې څه شته میګنیټ شته نو پر هغه اساس باندې د چې خپل مکملې تجربې پر دې باندې نورې هم وکړلې د هغه پر اساس باندې بیا په دې باندې پوه سو چې د میګنیټ او د الکتریک کرنټ ترمنځ یو رابطه شته صحیح دی د دې ترمنځ یو رابطه شته دغه رابطې پر اساس باندې الکترومګنیټیزم رامنځته شو چې د وخت په تېرېدو سره بیا نورو عالمانو پر دې باندې ډېر بحث وکړي دا چې هغوی بیا چې شو ویل هغوی چې شي پکې رامنځته کړه هغه ته مخکې راځو د آرسټیډ د ایکسپریمنټ موږ چې ګورو یو ویډیو ګورو ترڅو په دغه ښه سم سر خلاص شي تاسو به دې ویډیو کې وګورئ کله چې به الکتریک چې شروع سو الکتریک کرنټ شروع سو د کمپس نیډل به چې وکړي تغییر به وکړي یعنی اصلي چې دا سره کم و د هغه څخه به دا سره کم سو تغییر به وکړي تاسو ګورئ کله چې به الکتریک کرنټ شروع سو په دې کې به چې رامنځته سو په دا نیډل کې به تغییر رامنځته سو په داسې حال کې چې دا د سرکټ سره کنیکټ نه ده مګر بیا هم چې کله به دلته الکتریک کرنټ شروع سو د دې په نیډل کې به ډیفلیکشن رامنځته سو چې پر دغه اساس باندې آرسټیډ دې ته متوجه سو چې د میګنیټ او د الکتریک کرنټ ترمنځ یوه رابطه شته د دې ترمنځ چې شته یوه رابطه شته دغه کومه رابطه چې ده کشف کړې ده دا اکسیډنټلي و دی په اصل کې په بله تجربه باندې اخته و خو د هغې تجربې په جریان کې داسې یو شی وسو راځو د وخت په تېرېدو سره په دې ایډیا کې څه نوي تغیرات رامنځته سو څه شي پکې کې رامنځته سو پر هغه باندې بحث کوو د دې لپاره موږ راځو observing magnetic field in MFL magnetic field lines دا به تاسو په زیاتره ځای کې MFL ووینئ په زیاتره ځای کې به مثلا دلته چې شوی magnetic field lines MFL دته یو بل نوم هم زما د یاده ووتی یو بل تورو سره هم دا ښودل کېدی خو MFL magnetic field lines ته ویل کېږي سیدي راځو موږ په دغه ځای کې دغه magnetic field او magnetic field lines دا به څنګه observe سوله دې په اړه به څنګه خبرې وسولې راځو دې موضوع ته As Ørsted concluded that there is a relation between electricity and magnetism, numerous other experiments were carried out in different parts of the world. کله چې Ørsted د خپل تجربه په دې باندې پای ته ورسوله چې وو د الکتریسيټي او د مګنیټیزم ترمنځ یو رابطه شته د الکتریسيټي او د مګنیټیزم یعنی د برېښنا او د مقناطیس ترمنځ یو رابطه شته نو دغه پر اساس باندې د نړۍ په مختلفو ځایونو کې ډېرې نورې تجربې وسولې پر دې باندې ترڅو دغه څپو کې دا خبره ثابته کړي دا خبره نوره هم څپو کړي دا خبره دوی جدي ونیول او په دې اړه د نړۍ په مختلفو ځایونو کې تجربې وسولې د هغو د جملې څخه مثلا یو دا په دې ځای کې تاسو وګورئ موږ یو میګنیټ لرو بار میګنیټ لرو په دې کې یو نورت پول دی بل ساوت پول دی یو قطب جنوبي قطب شمالي قطب چې ورته وایو
په دې ځای کې دلته د شاوخوا چې تاسو دا تور کوم مواد ویني دې ته آیرن فایلینګ وایي. آیرن فایلینګز لکه موږ چې په پښتو کې ورته وایو مثلا د آیرن یا هم د اوسپنې براده ورته ویلی شو. د آیرن براده ورته وایي. فایلینګز چې ته ویل کېږي ځینې خلک دا فیلینګز وایي. فیلینګز نه دی، دا فایلینګ ویل کېږي. فایلینګز دا د آیرن چې شو دی براده ده. دا یې څنګه وکړله؟ مثلا پر یو ځای باندې، مثلا پر یو میز باندې یا پر یو ورقه باندې یا مثلا پر یو کارټن باندې دغه کښېږدوي، د آیرن چې کوم براده یې ده دا ټوله داسې کښېږدوي. کله چې دا کښېږدي بیا د هغه څخه وروسته یو داسې میګنیټ راوړي د دوی په منځ کې کښېږدي. کله چې دا ورقه کرار ټکوي څه دي د دغه په نتیجه کې دغسې فیلډ جوړ سي، دغسې ساحه جوړه سي چې پر قطبونو باندې زیاته دا براده دغه سي او همدارنګه شاوخوا هم داسې لاینز جوړ سي چې مثلا د دې طرف څخه داسې څه رقم وي، د دې طرف څخه دغه طرف ته داسې لیکې جوړې وي، یا مثلا د دې طرف څخه داسې لاندې خواته نه داسې لیکې جوړې سي چې پر دغه باندې چې شي کېږي، پر دغه باندې میګنیټیک فیلډ معلومیږي. څنګه معلومیږي؟ اوس دغه مقناطیس چې دی دغه مکمله براده چې ده په دې ټولو کې دی دغه لاینز نه جوړوي، پر ټولو باندې دی تاثیر نسي اچولی، بلکې یوه ثابته اندازه ساحه ده چې پر هغه باندې دی خپل تاثیر اچوي او هغه ساحه کې داسې لاینز جوړوي چې د دې څخه چې معلومیږي، چې د دې څخه دا معلومیږي چې هر میګنیټ خپل ځان ته فیلډ لري، خپل ځان ته ساحه لري چې په هغه ساحه کې دننه دی کولی شي پر موادو باندې دی چې وکړي تاثیر وکړي، خو د هغې ساحې څخه د باندې دی نسي کولی چې پر دې موادو باندې چې وکړي تاثیر وکړي، زیات تاثیر وکړي. صحیح دی؟ همدارنګه دا بل تصویر ته تاسو پاملرنه وکړئ. په دې ځای کې هم دا څه دی، مثلا نارت قطب دی، ساوت قطب دی، په دې کې چې شي دا دغه لاینز دی. اوس نو دا لاینز څنګه جوړې سولې؟ څنګه دا که څه هم دا لاینز چې دا ایمیجنري دی، دا تصوري دی، دا داسې دي لکه مثلا موږ چې وایو په دا لاین کې برق دی، مګر دا برق موږ په خپلو سترګو نه وینو، برق خو سته په حقیقت کې مګر موږ یې په سترګو نه وینو. دغه د میګنیټ دا کوم مقناطیسي ساحې خطونه چې دي دا هم همدغه رقم دي، دا موږ په سترګو نه وینو خو دا په حقیقت کې سته. په حقیقت کې دا څنګه دی سته؟ دا یې هم د یو کیمپس په واسطه سره څه وکړله، دا یې نښاني کړه دا لاینز. څنګه؟ مثلا یو کیمپس و، هغه مثلا دلته یې وارې کښېږدوئ، د هغه مثلا دغه ستنه چې وه نیډل چې وه هغه به دې خواته و، بیا به یې مثلا څه وکړله، د مثال په توګه سره مثلا بل وارې به یې دلته کښېږدول، د هغه ستنه به بیا هم دې خواته وه، بیا به دلته کښېږدول، بیا به هم ستنه دې خواته وه. مثلا په دې ساحه کې چې بیا کښېږدوله، په دې ساحه کې په هغه هېڅ ریاکشن نه ښکاره کوي، ځکه خو موږ وایو چې میګنیټیک چې دا میګنیټ چې دی هغه خپل ځان ته میګنیټیک فیلډ لاینز لري. دا لاینز ولې لري؟ دا په دې خاطر چې په ځینو ساحو کې به د دغه میګنیټ سره نږدې په ځینو ساحو کې به د پر دا کیمپس باندې تاثیر کوي، په ځینو کې بیا نه کوي. نو هغه چې کوي به هغه ته د لاینز جوړ کړله او هغه چې نه به کوي هغه ساحې په منځ کې داسې پرېښولې لکه دا. تاسو چې هر ځای دا ووینئ، ګورئ په دې تجربه کې هم تاسو ګورئ، دا اصلي تجربه ده، په دې تجربه کې هم تاسو ګورئ لاینز شته په ځینو ځای کې، په ځینو ځای کې بیا هېڅ شی نشته، په ځینو ځای کې لاینز جوړ کړي دي، په ځینو کې هېڅ شی نشته. دا معنی چې په دغه ځای کې تاثیر کوي، دلته یې نه کوي. پر دغه اساس خو موږ همیشه میګنیټیک فیلډ لاینز لرو. دا یو کوچنی دلیل دی. صحیح دی؟ راځو د دې څخه وروسته په دې موضوع خو مو سر خلاص شو چې میګنیټیک فیلډ او میګنیټیک فیلډ لاینز څنګه رامنځته سوي دي یا دا څنګه دغه سوي دي، د کومو تجربو پر اساس باندې. وروسته پر دې موضوعاتو نور هم بحث کوو. راځو observing magnetic field and magnetic field lines پر دغه په ادامه سره. Here we can observe that a wire carrying current also creates magnetic field around it. د آرسټید دغه تجربې پر اساس باندې، د نورو تجربو پر اساس باندې موږ کولی شو چې دا مشاهده کړو یا په دې باندې پوه شو چې هغه وایر چې په هغه کې کرنټ موجود وي، هغه وایر یا هغه لاین چې په هغه کې کرنټ موجود وي، هغه هم کولی شي چې خپل په شاوخوا باندې میګنیټیک فیلډ جوړ کړي، مقناطیسي ساحه جوړه کړي. Due to which iron filings are arranged in an orderly manner. د کوم په خاطر چې آیرن فایلینګز څه کېږي، په منظم ډول سره ارینج کېږي یا منظمیږي. ګورئ میګنیټ خو چې کښېږدوو موږ په آیرن فایلینګز کې، هغه خو خپل ځان ته میګنیټیک فیلډ جوړوي،
هغه خو موږ په آیرن فایلینګز کې تجربه کولی شو. صحیح دي؟ که چیرې تاسو څه شی راواخلئ، که چیرې تاسو یو داسې ویر راواخلئ چې په هغه کې کرنټ موجود وي، یو ویر چې په هغه کې څه موجود وي، کرنټ موجود وي، هغه هم خپل په شاوخوا کې میګنیټیک فیلډ جوړولی شي. دا خو د الکتریسیټي او د میګنیټیزم ترمنځ رابطه ده. تاسو مثلا په دې شکل کې وګورئ، په دې شکل کې ګورئ، لومړی آیرن فایلینګز پراته دي، صحیح دي؟ آیرن براده پرته ده د آیرن په شاوخوا کې پر یو ورقه یا پر یو میز پر یو شي باندې. دوی په منځ کې یو ویر ایښی دی. کله چې په ویر کې برق نه وي، دا داسې پراته وي. کله چې دا ویر کې د کرنټ شروع شي، دوی دستي خپل په شاوخوا کې څه جوړه کړي؟ مقناطیسي ساحه جوړه کړي چې پر پولز یا هم پر قطبونو باندې مثلا په زیاته اندازه سره دغه چې دی د آیرن براده چې د را جذب کړي، شاوخوا هم داسې څه جوړ کړي، د دې هغه مقناطیسي ساحه جوړه کړي. یعنی نه یوازې دا چې میګنیټ یې جوړولی شي، بلکې هغه لاین چې په هغه کې کرنټ موجود وي، هغه لاین چې په هغه کې کرنټ موجود وي، هغه هم کولی شي چې څه جوړ کړي، هغه هم کولی شي خپل په شاوخوا باندې میګنیټیک فیلډ جوړ کړي. صحیح دی؟ یا مثلا په دې عکس کې تاسو وګورئ، دغه تجربه تاسو په خپل کورو کې هم کولی شئ. مثلا دلته وګورئ، یو کاغذ یې راخیستی دی، په دې باندې چې شي دی د یو ویر یې د دې څخه ایستلی دی او بیا یې هغه د برق سره کنیکټ کړی دی. پر دا کاغذ باندې آیرن چې شي شوی دی فایلینګز یا د آیرن هغه براده یې پرې ایښې ده. صحیح دی؟ کله چې دا کرنټ څه وکړي، کله چې په دا سرکټ کې د کرنټ جریان شروع شي، نو پر دې په دا ویر شاوخوا باندې داسې څه جوړ شي، داسې سرکل د آیرن دغه براده چې د داسې خپل په شاوخوا کې چې جوړ کړي، فیلډ جوړ کړي چې د ټوله براده په خطونو باندې یا پر لاینو باندې پر د شاوخوا راوګرځېږي. دا چې شوله، دا دغه کرنټ چې په دې کې دغه لاین چې په دې کې کرنټ وو، د دغه په واسطه سره میګنیټیک فیلډ جوړ شو. صحیح دی؟ راځو دا هم یو تجربه وه. صحیح دی؟ د دې پر اساس باندې راځو بله موضوع چې مو ده میګنیټیک فیلډ ان اټس لاینز دی. اوس نو په میګنیټیک فیلډ باندې خو پوه شولو چې رښتیا هم د مقناطیس په شاوخوا کې څه شی موجود دی، د مقناطیس په شاوخوا کې د دغه مقناطیسي ساحه موجوده ده او مقناطیسي ساحه خپل لاینز لري. صحیح دی؟ مقناطیسي ساحه موجوده ده، مقناطیسي ساحه خپل لاینز لري. همدارنګه د تجربې پر اساس خو موږ زده کړل. اوس په علمي الفاظو کې چیرې موږ وایو یو چاته د میګنیټیک فیلډ تعریف وایو یا دغه د لاینز تعریف وایو، یا مثلا په کتاب کې لیکو یا په کتاب کې زده کوو، نو هغه به څنګه زده کوو، یا مثلا د دې هغه علمي د ویلو طریقه څه رقم ده. راځو لومړی میګنیټیک فیلډ ته. Magnetic field څه شي دي؟ وایي the magnetic field is the area around a magnet in which the magnet force can be experienced by other ferromagnetic materials, magnets, moving charges, and etc. Magnetic field چې دی هغه د یو مقناطیس په شاوخوا کې هغه ساحه ده چې که هغې ساحې ته یا فیرومګنیټیک مواد را داخل سي، یا میګنیټ یو بل میګنیټ را داخل سي، یا یو مووینګ چارج را داخل سي، نو هغه کولی شي چې دغه فورس یا د میګنیټیک فورس چې ده، مقناطیسي قوه چې ده، هغه څه وکړي، تجربه یې کړي. یعنی که مثلا د مثال په توګه سره مثلا دا تاسو فرض کړئ چې دا څه شی دی، دا مثلا یو مقناطیس دی. صحیح دی؟ دا مثلا نورت سو، دا مثلا ساوت سو. اوس دا مقناطیس دی، دا مقناطیس په خپل شاوخوا کې مقناطیسي ساحه لري. تاسو فرض کړئ چې مثلا د مثال په توګه سره د دې مقناطیسي ساحه چې ده مثلا هغه د مثال په توګه سره مثلا تر دغه اندازې پورې ده. صحیح دی؟ د مقناطیسي ساحه چې ده بس تر دې اندازې پورې ده. اوس نو که یو ابجکټ دلته پروت وي، یو جسم دلته پروت وي، صحیح دی؟ دغه میګنیټ پر دې باندې تاثیر نشي کولی. که چیرې موږ دغه میګنیټ راواخلو، د ده مقناطیسي ساحې ته یې ور داخل کړو، بیا دغه میګنیټ چې دی پر دغه جسم باندې څه شي کوي؟ تاثیر کوي. یا به د ځان څخه ریپل کوي، لرې کوي به یې، یا به یې ځان ته را اټرکټ کوي. صحیح دی؟ پر دې باندې څه شي کوي؟ تاثیر کوي. نو موږ داسې وایو چې د یو مقناطیسي ساحه یا میګنیټیک فیلډ هغه ساحه ده په کوم کې چې دی پر یو فیرومګنیټیک مټیریلز یا میګنیټس باندې یا مووینګ چارج باندې په هغه ساحه کې دننه میګنیټیک فورس څه کوي؟ تجربه کوي، یا میګنیټیک فورس پر هغه باندې تجربه کېدلی شي. اوس یو چاته پوښتنه پیدا کېږي چې فیرومګنیټیک مټیریلز کومو موادو ته ویل کېږي؟
مګنیټ خو پیژنو مقناطیس مووینګ چارج حرکت لرونکی چارج فیرومګنیټیک مټیریالز کوم مواد فیرومګنیټیک هغه مواد دي چې هغه مقناطیس خوښونکي موږ ورته وایو چې هغه ډیر مواد دي لکه مثلا کوبالت نیکل دغسې ډیر نور دا هغه مواد دي چې د مقناطیس خوښونکي دي داسې یو اصطلاح دې ته کارول کېږي د هغه څه وروسته راځو مګنیټیک فیلډ لاینز د مقناطیسي ساحې خطونه Magnetic field lines are imaginary lines. مخکې ما تاسو ته وویل د مقناطیسي ساحې خطونه تصوري خطونه دي used to represent magnetic field around a magnetic substance. چې دا دې لپاره استعمالیږي تر څو موږ ته یو مقناطیسي ساحه راوښیي د چیش په شاوخوا باندې د مقناطیسي موادو په شاوخوا باندې. صحیح دی؟ همدارنګه they help describing the direction of the magnetic force acting on magnetic substance. د دې ترڅنګ دوی زموږ سره دغه د مګنیټیک فورس په ډایرکشن معلومولو کې هم مرسته کوي. که د مقناطیسي ساحې خطونه د مثال په توګه سره دا طرف ته وي دا د معنا چې مګنیټیک فورس هم دې طرف ته دی. که د مقناطیسي ساحې خطونه دې طرف ته وي دا د معنا چې دغه مګنیټیک فورس هم دې طرف ته دی. معنا د مقناطیسي ساحې خطونه زموږ سره په دې کې مرسته کوي تر څو موږ دا معلومه کړو چې مګنیټیک فورس ډایرکشن کومې خواته دی. د مګنیټیک فورس اوس د قوا واردوي پر موادو باندې کم طرف ته. نو دا یوه خبره ډیره مهمه ده چې تاسو باید په فکر کې وي چې د مقناطیسي ساحې خطونه هر طرف ته و د مقناطیسي ساحې قوه چې ده د هغې ډایرکشن هم هغه طرف ته وي. صحیح دی؟ مثلا تاسو د شکل ته وګورئ په دې شکل کې هم تاسو ته معلومیږي چې مثلا چیش دی یو مقناطیس لرو خپل په شاوخوا باندې د مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې دننه هغه مقناطیسي مګنیټیک فیلډ لاینز هم تاسو وینئ. صحیح دی؟ دا چې شي دی دا مګنیټیک فیلډ او مګنیټیک فیلډ لاینز دي. همداسې په دې ساحه کې هم تاسو لیدلی سئ چې د قطبونو په شاوخوا کې ډېر براده چې شي سوې ده راټوله سوې ده او همدارنګه د په شاوخوا باندې چیش جوړ کړي دي مګنیټیک فیلډ لاینز یې جوړ کړي دي. دا تاسو وینئ په تجربه خپله هم تجربه کولی سئ چې د آیرن براده راواخلئ د هغې په منځ کې تاسو یې چیش کښېږدوئ یو مګنیټ کښېږدوئ تاسو کولی سئ چې دغه تجربه کړئ. همدارنګه راځو properties of magnetic field lines. ګورئ دا ډېر مهم شی دی. properties of magnetic field lines چې دي دغه مخکې کوم موضوعات چې موږ په دغه لیکچر کې وویله داسې به ووایو چې هغه ټوله مو د دغه magnetic field line د properties د پوهېدلو لپاره وویل. د magnetic field lines د ځانګړتیاو یا خاصیتونو د پوهېدلو لپاره مو وویل. صحیح دی؟ ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده. هغه موضوع ده چې په غټو غټو امتحانونو کې تاسو ته نمرې درکولی شي. راځو د دې پراپرټیز وایو. څلور پراپرټیز لري. اول by convention that the field lines emerge from north and merge at south. Inside the magnet, the direction of the field line is from its south pole to its north. په دې کې چې راته وایي وایي د magnetic field lines چې دي د دې دغه د طریقه دا رقم ده چې دغه لاینز د نورت قطب څخه راوځي او په داسې معلومیږي لکه په ساوت قطب چې بیرته ننوځي. د نورت څخه راوځي په ساوت بیرته څه به کېږي ننوځي. emerge from north and merge at south. دا څه رقم دی دا داسې دی. خو دننه د مګنیټ هم مقناطیسي ساحه شته. هغه بیا د دې سرچپه دی. هغه بیا د ساوت پول څخه د مګنیټیک فیلډ لاینز راوځي او په نورت پول باندې څه به کېږي ننوځي. راځم دا خبره درته تشریح کوم. اوس نو تاسو وایاست چې دا خو بیا نوې خبره راغله چې د مګنیټ دننه هم مګنیټیک فیلډ لاین شته یا مګنیټیک فیلډ شته. و شته. څنګه شته؟ تاسو به لیدلي وي کله چې که چیرې دننه نه وي که چیرې د یو مګنیټ دننه نه وي نو دا خو دا معنا چې که یو مګنیټ موږ راواخلو هغه مات کړو یو مګنیټ موږ راواخلو یو مقناطیس راواخلو هغه مات کړو بالا دې خپل خاصیت ته لاس ورکوي ولې د دې هغه دوه قطبونه مو سره جلا کړي. خو یا داسې نه دي. د مګنیټ هر ساحه هر پارت جلا جلا دغه خاصیت لري. د مګنیټیزم خاصیت لري. تاسو به دا تجربه کړې وي کله چې تاسو یو مقناطیس راواخلئ مات یې کړئ په څو ټوټو یې مات کړئ هره ټوټه یې بیا هم کولی شي چې شیان راجذب کړي هغه قوت یې کمیږي مګر که هغه خاصیت په ځان کې خاصیت دی لري خاصیت دی ساتي چې شیان دی څه به کولی شي جذبولی شي.
دا ولې؟ دا په دې خاطر چې د دې په دننه کې هم مقناطیسي ساحه شته، د دې په دننه کې هم څه شته؟ میګنیټیک فیلډ لاین شته. د دې په هر ځای کې چې د هغه په واسطه سره د خپل خاصیت څه کوي؟ د لاسۍ نور. دا هم په دغه موضوعاتو باندې دغه لیکچر داسې دی لکه د دغه چپټر یا د دغه فصل هغه هایلایټس. پر دغه هر موضوع باندې بیا هم جلا جلا بحث کوو. صحیح دی؟ راځم مثلا دغه موضوع تاسو داسې وایم، د مثال په توګه سره دا تاسو فرض کړئ چې دا څه شی دی؟ دا فرض کړئ چې دا یو میګنیټ دی، دا مو نارت سو، دا مو څه شی سو؟ ساوت سو. صحیح دی؟ په دې میګنیټ کې موږ داسې وویله لومړی خاصیت د میګنیټیک فیلډ لاینز لومړی خاصیت دا چې د نارت څخه ایمرج کیږي او په ساوت کې مرج کیږي. معنی دا چې دا داسې دی د نارت څخه دا څه رقم کیږي لکه د نارت څخه چې راوځي او په ساوت کې څه رقم کیږي؟ په ساوت په قطب کې بیرته ننوځي. د نارت څخه څه رقم کیږي؟ د نارت قطب څخه راوځي او په ساوت قطب کې دا بیرته څه رقم کیږي؟ مرج کیږي. دغسې لاندې طرف ته هم دا څه رقم دی؟ دغسې دی. د نارت طرف څخه راوځي او ساوت طرف ته دا څه رقم کیږي؟ ځي. د چیش څخه راوځي؟ د نارت طرف څخه راوځي او ساوت طرف ته دا څه رقم کیږي؟ بیرته هلته مرج کیږي. صحیح دی؟ خو د میګنیټ دننه دا سرچپه دی. د میګنیټ دننه دا کار څه رقم دی؟ سرچپه دی. په میګنیټ کې دننه بیا دا کومه ساحه چې ده هغه د ساوت څخه څه رقم کیږي؟ راځي د نارت په طرف باندې. د ساوت څخه څه رقم کیږي؟ د ساوت څخه راځي د چیش پر طرف باندې؟ د نارت پر طرف باندې. تاسو وګورئ په دا خاطر خو موږ وایو دا څه رقم داسې کرفز یې جوړ کړي دي. ګورئ داسې چې جوړ کړي دي کرفز یې جوړ کړي دي. دغسې لاندې طرف ته هم ګورئ داسې د دا طرف څخه راځي داسې راځي بیرته دا طرف ته، د دې طرف څخه راځي داسې راځي بیرته دې طرف ته، د دې طرف څخه راځي داسې راځي بیرته دې طرف ته. په دغه خاطر خو د میګنیټیک فیلډ دوهم خاصیت داسې دی وایي فیلډ لاینز ار کلوزډ کرفز. دا تړل سوي لوب دی. تړل سوی لوب دی. ګورئ څه رقم دی؟ تړل سوی لوب دی. د دې طرف څخه راځي داسې راځي بیرته دلته راځي، د دې طرف څخه راځي داسې ځي بیرته دلته ځي. ځکه خو موږ د دوهم خاصیت هم دا رقم دی چې وایي دا کلوزډ لوب دی. کلوزډ کرفز دی. تړل سوي ساحې دي، تړل سوي خطونه دي. دا صحیح دی؟ راځو دریم خاصیت ته وایي فیلډ لاینز ار کراوډډ نیر پولز. د مقناطیسي ساحې خطونه په د هر عکس کې به تاسو جلا جلا لیدلي وي. د قطبونو نږدې دوی بیخي ډېر څه لري؟ کراوډ لري. بیخي ډېر په اصطلاح رش لري یا بیخي ډېر مثلا هلته شیان ډېر راجمع کېږي. دا ولې؟ دغه کراوډ یا دغه چې شیان هلته ډېر راجمع کېږي دغه خو موږ ته دا راښیي چې د مقناطیس په پول کې یا د مقناطیس په قطبونو کې تر ټولو ډېر strength وي. تر ټولو ډېر هلته جذب زیات کېږي. which shows strength of magnetic pole. کوم چې موږ ته د میګنیټیک پول یا د مقناطیسي ساحې یا د مقناطیس د قطبونو چې راشوي طاقت راشوي strength راشوي. صحیح دی؟ آخري two field lines cannot cross each other at any time. دوه دانې مقناطیسي ساحې خطونه هیڅ کله یو بل نه سره کراسوي. راځم دغه څلور سره قوانین البته درې قوانین څلورم قانون چې دی د خپل دغه سټیټمنټ څخه معلومیږي او په شکلونو کې به هم تاسو لیدلي وي. بیا یې هم درته ښیم. په دې شکل کې تاسو ته د څلور سره قوانین تشریح کوم. دا شکل ته تاسو ته پاملرنه وکړئ. په دې ځای کې تاسو وګورئ لاینز د چیش څخه راوځي؟ د نارت څخه راوځي او په ساوت سره کم کېږي، د ساوت قطب ته بیرته ننوځي. ګورئ دغه ویکټورس تاسو وینئ؟ دا ویکټورس د نارت قطب څخه وځي او ساوت قطب ته څه رقم کېږي؟ ننوځي. دا ویکټورس خو وینئ تاسو. ګورئ د نارت څخه وځي او ساوت ته څه رقم کېږي؟ ننوځي. یوه خبره. دویمه پر قطبونو باندې کراوډ ډېر یي. کلوزډ کرفز خو دي. تاسو ګورئ کلوزډ کرفز دي ټوله. ګورئ ټوله کلوزډ دي. دویم کراوډ نیر پولز. تاسو ګورئ د هر قطب په شاوخوا باندې تر ټولو زیات چې شوي تر ټولو زیات د مواد راجمع سوي. هر مواد چې د دې په شاوخوا کې